د ژوند مالګه اوسئ، نه دا چې د نورو په زخمونو مالګه شیندونکي اوسئ. عجیبه ده چې موږ د ځینو خلکو څخه همدردي زده نه کړه. ممکن قصور زموږ په خبرو کې وي، شاید زموږ په جن کې او په اصل کې ممکن زموږ شخصیت داسې بڼل شوی وي چې د دې پر ځای چې د چا درد کم کړو نور یې هم ورزیاتوو. کله کله چوپتیا او یوازې غوږ نیول تر ټولو ستره همدردي ده. اړتیا نشته چې څه ووایو، همدا چې لاس یې ونیسو او یوازې غوږ ونیسو او یو اوریدونکی اوسو کافي ده. د ژوند څخه ورته معامله مه جوړوه او نه کیدونکو چارو څخه ورته مه وایه. د ژوند ړنده غوټه ورته نوره هم مه ړندوه. اضافي پوښتنې مه کوه او افسوس او غمونه یې نور هم مه زیاتوه. پرېږده دومره وغږیږي چې زړه یې تش شي. د ځینو خلکو شتون نعمت وي چې په هر حالت کې ستاسو ترڅنګ وي.